بسم الله الرحمن الرحیم. موږ هیومن ډایجسټیو سیستم یعنی د انسان د هاضمې سیستم شروع کړی وو چې په هغه کې موږ مختلف ارګنز وپېژندل، مختلف اعضا مو وپېژندل او دې نه مخکې درس کې موږ سمال انټسټاین ته رارسېدلي وو، یعنې وړې کولمې موږ وپېژندې چې د انسان وړې کولمې څنګه جوړې شوي دي، هغې دننه جوړښت څنګه شوی ده او کله چې خوراک وړو کولمو ته داخل شي په وړو کولمو کې د خوراک سره څه کېږي، په وړو کولمو کې یعنې د خوراک سره کوم عمل کېږي دې نه مخکې درس کې موږ هغه په تفصیل سره وپېژندل. اوس د نن ورځې په درس کې به دوه نور ارګن وپېژنو، دوه نور اعضا به وپېژنو چې هغه هم د خوراک په هضم کولو کې مهم کردار لري. نو هغه به اوس وپېژنو، هغه دی لیور او پنکریاس. نو د نن ورځې په درس کې به په لیور او پنکریاس باندې پوه شو چې دا څنګه ارګنز دي، څنګه اعضا دي او د خوراک په هضم کولو کې څه عمل کولی شي، څه کردار لري. نو دغه ډایګرام کوم تصویر تاسو ته ښکاري، په دې کې موږ ته یو څو ارګن، یو څو اعضا په نظر راځي. په دې پورتنۍ حصه کې د تور رنګ کې تاسو ته ښکاري دا د سټمک. په دې شکل کې معده کیدلی شي او د معدې لاندې د تور رنګ کې تاسو ته ښکاري. د دې نه بعد د معدې نه بعد وړې کولمې شروع کیږي او د وړو کولمو اولنۍ حصه چې ده دې ته ویل کیږي ډیوډینم. دا د وړو کولمو اولنۍ حصه ده چې د معدې سره تړلې شوې ده. او همدغه شانتې په دې ډایګرام کې دوه نور ارګنز موجود دي. په دې سور رنګ کې تاسو ته ښکاري دا د لیور. دا په دې شکل کې لیور ینه موجوده وي، دته موږ جګر هم ویلی شو. او د دې لیور سره نږدې یو بل جسم موجود وي، په دې شین رنګ کې تاسو ته ښکاري، دې ته ویل کېږي ګال بلیډر. ګال بلیډر دې ته موږ پښتو کې تریخی هم ویلی شو چې دا د ینې سره نږدې موجود وي. او همدغه شانتې په دې سور رنګ کې دغه سټرکچر، دغه باډي تاسو ته ښکاري، دې ته ویل کېږي پنکریاس. نو اوس به موږ لیور باندې پوه شو چې لیور ینه څنګه ارګن ده، څه عمل کولی شي، او همدغه شانتې پنکریاس څنګه ارګن ده د خوراک په هضم کولو کې څه کردار لري. اول به اوس په دې کې لیور ینه وپېژنو چې دې ته بعضې خلک جګر هم ویلی شي. لیور چې ده، ینه چې ده، دا زموږ په وجود کې د ټولو نه غټ ارګن ده. یعنې زموږ په وجود کې دننه جسم کې مختلف ارګن، مختلف اعضا موجود دي چې په هغې کې زړه موجود دی، سږي موجود دي، معده موجوده ده، کولمې موجودې دي. داسې ډېر ارګنز دي چې انسان په وجود کې وجود لري. په دې ټولو کې د ټولو نه غټ ارګن چې ده هغه دی لیور، چې د دې وزن تقریبا د 1.5 kg پورې کېدلی شي، یعنې تر 1.5 کیلو پورې د دې وزن کېدلی شي. نو په دې خاطر دې ته موږ انټرنل لارجسټ ارګن ویلی شي، یعنې د انسان په وجود کې د ټولو نه غټ ارګن هغه لیور یعنې ینه ده. اوس لیور ینه چې ده، دا د انسان په وجود کې مختلف ډېر عملونه کولی شي چې په هغې کې ډیټاکسیفیکیشن راځي، یعنې وینه چې کله ینې ته ورسېږي، په وینه کې چې کوم داسې مضر مواد موجود وي، ضرري مواد وي، هغه صفا شي، په ینه کې د هغې صفایي وشي. دې ته ویل کېږي ډیټاکسیفیکیشن، چې دا د ینې په مدد سره کېږي. او همدغه شانتې ینه په وجود کې نور هم ډېر عملونه کولی شي چې په هغې کې دا سټوریج کولی شي. مختلف مواد چې دي هغه په ینه کې سټور کېږي، جمع کېږي، چې په هغې کې منرلز دي، خاص ویټامینز دي، هغه په ینه کې سټور شي، جمع شي د خاص وخت دپاره، او چې کله هغې ته ضرورت شي د ضرورت په وخت کې په مناسب ځای کې هغه استعمال شي. داسې ډېر نور عملونه هم ینه په وجود کې کولی شي. خو د خوراک په هضم کولو کې موږ ګورو چې د خوراک په هضم کولو کې د ینې عمل څه ده، ینه څه عمل کولی شي. نو د خوراک په هضم کولو کې بایل جوس پروډکشن چې ده هغه د لیور د ینې په مدد سره کېږي. یعنې ینه چې ده په هغې کې خاص مواد جوړېږي، خاص جوس جوړېږي، هغې ته موږ وایو بایل جوس. دغه بایل جوس پروډکشن چې دا پیدا کېدل چې دي هغه په ینه کې کېږي، چې د دې جوس په مدد سره خوراک چې ده هغه هضم کېږي، هغه په وړو حصو کې تقسیم کېږي. نو دا د خوراک په هضم کولو کې د ینې یو مهم کردار دی. نو اوس دغه بایل جوس چې په ینه کې جوړ شي، په لیور کې دا پیدا شي، جوړ شي، هغې نه بعد د دې پایپ په مدد سره دا راکوزېږي ګال بلیډر ته. دغه ګال بلیډر ده، شین رنګ کې تاسو ته ښکاري، چې د موږ تریخی هم ویلی شو. نو دغه بایل جوس چې کله په ینه کې جوړ شي، د دې نه بعد دا ګال بلیډر ته راځي. په ګال بلیډر کې دا سټور کېږي، دا جمع کېږي د خاص محدود وخت لپاره. او کله چې بیا دې ته ضرورت شي، د ګال بلیډر نه دا بیا سمال انټسټاین وړو کولمو ته راځي او د خوراک په هضم کولو کې خپل کردار ظاهروي. نو دا و بایل جوس چې دا په لیور کې یعنې په ینه کې جوړېږي. او همدغه شانتې پنکریاس که موږ وګورو چې دا د خوراک په هضم کولو کې څه کردار لري. پنکریاس ته معنی کول د لیف لایک سټرکچر. لیف ویل کېږي پاڼې ته، د ونې پاڼه چې وي د هغې په شکل کې پنکریاس هم موجود وي، چې ته موږ لیف لایک سټرکچر ویلی شو. او د دې کلر رنګ که موږ وګورو یلو کلر کې موجود وي. یلو کلر زیړ رنګ ته ویل کېږي. دلته موږ په سور رنګ کې جوړ کړی ده، خو د دې حقیقت کې اصلي رنګ چې ده هغه په زیړ رنګ کې زموږ په وجود کې موجود وي.
نو اوس د خوراک په هضم کولو کې کوم وګورو چې پنکریاس څه عمل کولی شي هغه د پنکریاټک جوس پروډکشن. په پنکریاس کې هم خاص مواد پیدا کیږي، خاص جوس جوړیږي چې هغه ته موږ وایو پنکریاټک جوس. او دغه پنکریاټک جوس چې دا د دې په مدد سره د مختلف مواد چې د مختلف خوراکونه چې هغه هضم کیږي، د هغه بریک ډاون کیږي، په وړو حصو کې مات شي چې هغه په جذب کېدلو کې اسان وي. او دغه پنکریاس که موږ دننه وګورو چې دا دننه څنګه جوړ شوی ده، د هغې جوړښت څنګه ده. په دې پنکریاس کې دننه یو پایپ موجود وي، کوم چې داسې په دې شکل کې موجود وي، یو وړوکی پایپ، یو وړوکی ډکټ موجود وي په دې پنکریاس کې. او دغه ډکټ چې دا دغه پایپ چې ده د دې نه وړه پایپونه نور خارج شوي وي چې هغه د پنکریاس مختلفو حصو ته تللي وي. داسې په دې شکل کې کوم تاسو ته ښکاري، په دې شکل کې وړه پایپونه خارج شوي وي. او د دې پایپونو په اخره کې خاص اجسام موجود وي، خاص سټرکچر موجود وي چې هغې ته اسینس ویل کیږي. فرض مثال چې د دغه ځای نه دغه یو سټرکچر موږ راواخیستو، په دغه ځای کې دا موږ جوړ کړی ده. دغه پنکریاټک ډکټ ده، هغه پایپ ده، او د دې پایپ نه داسې وړه پایپونه خارج شوي دي. نو دا هغه وړوکی پایپ ده کوم چې د پنکریاټک ډکټ نه خارج شوی ده. فرض مثال چې په دغه ځای کې دا پنکریاټک ډکټ موجود ده. د دې نه دغه وړوکی پایپ خارج شوی ده او دا د پنکریاس مختلفو حصو ته تللي وي. داسې ډېر پایپونه هغه د دې نه خارج شوي وي. اوس دغه پایپ که موږ وګورو دا داسې په نورو حصو کې تقسیم شوي وي او د دې په اخره کې داسې خاص سټرکچر، خاص اجسام موجود وي. دې ته ویل کېږي اسینس. اسینس چې دي دا مکمل د جسم ته ویل کېږي او په دې کې دننه سیلز یعنی حجرات موجود وي. په دې کې دوه قسم ته سیلز وي. دغه موږ وویل دغه پایپ ده پنکریاټک ډکټ او دغه تقسیم شوی وي، نور وړه پایپونه خارج شوي وي او د دې پایپونو په آخري حصه کې داسې وړه سټرکچر موجود وي چې ته موږ اسینس وویل. او په دې اسینس کې په دغه ځایونو کې سیل حجرات موجود وي. دوه قسم ته سیل په دغه ځای کې موجود وي. کوم په دې سور رنګ کې تاسو ته ښکاري دې ته ویل کېږي اسینار سیل. اسینار سیل. او د اسینار سیل نه د سنټر طرف ته، د مرکز طرف ته په دې تور رنګ کې تاسو ته ښکاري دې ته ویل کېږي سنټرو اسینار سیل. سنټرو اسینار سیل. نو دا دوه قسم ته سیلز حجرات دي چې په دغه ځای کې موجود وي. او دغه سیل چې دی په دغه ځایونو کې خاص مواد پیدا کېږي، خاص کیمیاوي مواد پیدا کېږي چې هغه په دغه سیل په دغه حجراتو کې جوړ شي او دغه ځای ته خارج شي، د اسینس مرکز ته داخل شي، په دغه ځای کې داسې جمع شي. نو په دغه دوه سیل په دغه حجراتو کې چې کوم مواد پیدا کېږي، خاص په دې کې ډېر قسم ته انزایم موجود وي، نو دې موادو ته ویل کېږي پنکریاټک جوس. نو دا پنکریاټک جوس و چې په دې اسینس کې دوه قسم ته سیلز حجرات موجود دي په هغې کې جوړیږي، دې ته موږ پنکریاټک جوس وایو. او دغه پنکریاټک جوس چې ده دا بیا د دې پایپونو په مدد سره دغه ځای ته خارج شي، د وړو پایپونو ته راووځي او د دې وړو پایپونو ته بیا د غټ پایپ ته داخل شي، پنکریاټک ډکټ ته داخل شي چې د دې ځای نه بیا د دې پایپ په مدد سره دغه وړو کولمو ته خارجېږي. نو دا پنکریاټک جوس چې موږ وپېژندو چې دا په اسینس کې په اسینار سیل او سنټرو اسینار سیل کې جوړیږي. او په دې پنکریاټک جوس کې مختلف مواد، مختلف انزایم موجود دي چې هغه به هم اوس موږ وپېژنو. نو اوس کله چې خوراک زموږ وجود ته داخل شي، که چېرته موږ د دې نه مخکې درسونو ته لاړ شو، په هغې کې موږ ویلي وو چې کله خوراک به موږ وجود ته داخل شي اول خولې ته داخلېږي، په خوله کې د غاښونو په مدد سره کټ شي، په وړو حصو کې تقسیم شي او هغې سره سلایوا چې دا لیاړې چې دي هغه هم یو ځای شي چې هغې په مدد سره د خوراک نرم شي. د دې نه بعد به دغه خوراک راځي د اسوفیګس په مدد سره، د پایپ په مدد سره سټمک ته، معدې ته به داخلېږي. نو اوس کله چې خوراک معدې ته داخل شي، فرض مثال چې دا هغه پایپ نه د دې په مدد سره دغه خوراک معدې ته راورسېدو. اوس په معده کې د خوراک سره څه کېږي؟ د نه مخکې د معدې په درس کې هغه موږ ټول په تفصیل سره ویلي، تاسې هغه هلته لیدلی شئ. خو لیکن دلته به دومره ووایو چې خوراک کله معدې ته داخل شي، په معده کې د دې بریک ډاون شروع شي، د دې ډایجیشن شروع شي، یعنې په معده کې خاص سیل موجود دي، حجرات موجود دي چې د هغې نه هم خاص مواد خارجېږي چې هغه د خوراک په هضم کولو کې مهم کردار لري. اوس کله چې دغه خوراک معده کې د دې عمل خلاص شي، د دې عمل پای ته ورسېږي، هغې نه بعد به دغه خوراک داخلېږي کولمو ته، وړو کولمو ته به داخلېږي. او موږ وویل چې د وړو کولمو اولنۍ حصه چې ده دې ته ډیوډینم ویل کېږي، یعنې دغه خوراک به اوس د ډیوډینم ته داخل شي. خو کله چې دغه خوراک ډیوډینم ته داخل شي، په دې خوراک کې به اسیډیټي موجوده وي، یعنې تیزابیت به په دې کې موجود وي، ځکه چې دغه خوراک چې کله په معده کې وي، په معده کې د دې سره تیزاب یو ځای شوي وي. تیزاب د کوم ځای نه یو ځای شوي؟ موږ د معدې په درس کې ویلي وو چې په معده کې خاص سیل موجود دي، حجرات موجود دي چې هغې ته موږ پیرایټل سیل ویلي وو او د هغې پیرایټل سیل نه HCl خارجېږي. HCl چې دا خاص تیزاب دي چې هغه د خوراک سره یو ځای شي
او دغه خوراک چې کله بیا د وړو کولمو ته داخل شي د دې HCl په وجه باندې هغه خوراک کې تیزابیت موجود وي، هغه کې تیزاب موجود وي. نو اوس کله چې دغه خوراک د کولمو ته راغلو مطلب ډیوډینم ته داخل شو، د ډیوډینم چاپیریال داسې ده چې په دغه ځای کې په تیزابي خوراک باندې عمل نه کیږي، یعنی هغه خوراک چې په هغه کې تیزاب موجود وي په وړو کولمو کې هغه باندې عمل نه کیږي، یعنی د هغه بریک ډاون نه کیږي، ځکه چې د وړو کولمو چاپیریال داسې جوړ شوی ده چې په دغه ځای کې د تیزابو لپاره د عمل امکان نشته چې په تیزابو باندې عمل وشي. نو اوس د دې لپاره چې د خوراک مات شي په وړو حصو کې تقسیم شي، اول به د دې نه موږ تیزاب ختموو. د HCl چې دی تیزابیت چې هغه به د خوراک نه ختم کیږي، هغه نه بعد په دې وړو کولمو کې په خوراک باندې عمل کیږي. اوس دغه تیزابیت پر دې ځای نه څنګه ختم کیږي، یعنی تاسو څه په دې غذا کې وشي، کوم مواد په دې غذا کې جوړ شي چې هغه په مدد سره دغه تیزاب چې دی هغه ختم شي. نو د دې لپاره موږ وایو چې لیور یعنی چې دا پاره کې بایل جوس جوړیږي، او بایل جوس کوم وګورو په دې کې سوډیم بایکربونیټ موجود دی. په بایل جوس کې مختلف مواد موجود دي چې په کې H2O یعنی اوبه موجود دي، سوډیم بایکربونیټ موجود دي. سوډیم بایکربونیټ ته موږ سوډا هم ویلی شو. همدغه شانتي په دې کې میوسین موجود دي چې دا خاص ګلایکوپروټین دي، او بیلروبین موجود دي. بیلروبین چې دی دا یلو پیګمنټ دی، یعنی دا د دې په مرسته سره زیړ رنګ چې دا هغه پیدا کیږي. همدغه شانتي مختلف مینرالز په دې کې موجود دي، کیلشیم دی، سوډیم دا او پوتاشیم دا، دا ډېر مختلف مواد دي چې هغه په دې بایل جوس کې پیدا کیږي. نو اوس په دې ټولو کې سوډیم بایکربونیټ چې دی چې ته موږ سوډا هم ویلی شو، دا بیس دی، د تیزابو خلاف دی، یعنی په دغه ځای کې کوم تیزابیت موجود ده د دې تیزابیت خلاف چې کوم عمل کوي هغه دی سوډیم بایکربونیټ. نو سوډیم بایکربونیټ چې دغه ځای ته راورسیږي د دې تیزاب سره هغه ریاکشن وکړي، د دې په مدد سره هغه تیزابیت ختم شي، د هغې نه بعد د خوراک باندې وړو کولمو کې عمل جاري شي. اوس دغه ځای کې یو پوښتنه دا پیدا کیږي چې کله خوراک وړو کولمو ته داخل شي، ډیوډینم ته داخل شي، په دغه ځای کې اوس د دې لپاره د بایل جوس ضرورت وي، همدغه شان د پنکریاټیک جوس هم ضرورت وي. خو لیکن دغه ځای کې به د ګال بلیډر ته څنګه دا معلومات کیږي چې دغه ځای کې بایل جوس ته ضرورت دی، یعنی خوراک دغه ځای ته رسیدلی دی چې هغه اسیډک دی، په هغې کې تیزاب دی، هغې دپاره سوډیم بایکربونیټ ته ضرورت دی چې هغه په ګال بلیډر کې سټور شوی وي، یعنې کې جوړیږي او ګال بلیډر کې سټور شي، جمع کیږي. نو د دې ګال بلیډر نه بیا د پایپ په مدد سره وړو کولمو ته راځي. خو لیکن سوال دا پیدا کیږي چې د ګال بلیډر ته دا څنګه معلومه شي چې په دغه ځای کې بایل جوس ته ضرورت ده چې هغه د دې ځای نه خارج شي. نو د دې لپاره کله چې خوراک وړو کولمو ته داخل شي، په دغه ځای کې په وړو کولمو کې دوه قسم ته هارمون پیدا کیږي، یو دی په هغې کې کولیسیسټوکاینین او دویم دی سیکریټین. دا دوه قسم ته هارمونز په دې وړو کولمو کې پیدا کیږي کله چې د دې ته خوراک داخل شي. نو هغې نه بعد په دغه ځای کې د دوه هارمونز پیدا شي. دغه دوه هارمونز چې دي دا لاړ شي ګال بلیډر ته، او ګال بلیډر چې دا یعنې تریخه چې دا هغه کنټریکټ کړي چې هغې نه بعد دغه بایل جوس د دې نه خارج شي، هغه د دې پایپ په مدد سره وړو کولمو ته راورسېږي. همدغه شانتې دغه دوه هارمونز چې دي پنکریاس ته هم لاړ شي، کله چې پنکریاټیک جوس ته ضرورت وي، پنکریاس اکټیو کړي، هغه فعال کړي چې به هغې کوم پنکریاټیک جوس جوړ شوی وي هغه هم د دې پایپ په مدد سره وړو کولمو ته راورسېږي. نو د دې په دوه هارمونز په مدد سره دغه ځای ته د ګال بلیډر ته معلومات وشي چې په دغه ځای کې بایل جوس ته ضرورت ده. نو کله چې هغه بایل جوس راورسېږي، په هغې کې سوډیم بایکربونیټ موجود دي، د دې په مدد سره هغه تیزابیت ختم شي. تیزابیت چې کله ختم شي په دې خوراک باندې به په دې ځای کې اوس عمل کیږي. خو اوس د دې بایل جوس کمپلیټ عمل کوم وګورو چې د بایل جوس په مدد سره د دې تیزابیت ختمېدو نه بغیر نور څه عمل کولی شي. د دې غټ عمل دا ده چې ایملسیفیکیشن اف فیټس کوي. فیټس یعنی چربي ته موږ ویلی شو، دې ته موږ لیپډ هم ویلی شو. کله چې زموږ وجود ته خوراک داخل شي، په هغې کې به چربي موجوده وي، لیپډ به موجود وي. هغه چې کله معدې ته داخل شي، په معده کې د هغې ډایجېشن نه کېږي، هغې نه بعد به دا داخلېږي وړو کولمو ته. نو وړو کولمو ته چې کله دغه لیپډ چربي داخله شوه، د دې چربي د هضم کولو دپاره بایل جوس خارج شي، او بایل جوس چې ده د لیپډ د چربۍ ایملسیفیکیشن کوي. ایملسیفیکیشن مطلب دا ده چې کله یو چربي په غټ شکل کې په غټ سایز کې وي، فرض مثال چې دا فیټ چربي ده او دا په غټ شکل کې ده، کله چې دا تقسیم شي په وړو وړو حصو کې، یعنی ماته شي په وړو وړو حصو کې تقسیم شي او د بایل جوس په مدد سره وشي، دې ته ویل کېږي ایملسیفیکیشن اف فیټس. یعنی د غټ شکل نه د غټ سایز نه فیټس بدل شول، تبدیل شول وړو وړو حصو ته، دې ته ویل کېږي ایملسیفیکیشن اف فیټس چې دا د بایل جوس په مدد سره کېږي. نو کله چې هم بایل جوس دغه ځای ته راورسېږي، په هغه په لیپډ په چربۍ باندې عمل وکړي، هغه په وړو وړو حصو کې تقسیم شي.
نو دا بایل جوس په دې کې کوم مواد موجود دي او څه عمل کولی شي موږ وپېژنو. اوس کله چې بایل جوس هم دغه ځای ته راورسېږي هغه په مدد سره خو موږ وویل چې فیټس چربي چې ده هغه په وړو حصو کې تقسیم شي. خو په دغه ځای کې اوس پنکریاتیک جوس ته هم ضرورت دی. ګورئ موږ چې کوم خوراک کوو په هغې کې په زیات مقدار کې یو څو قسم ته مواد دي چې هغه به موجود وي. یو دی په هغې کې پروټین، دویم دی په هغې کې لیپیډ یعنې چربي ده، دریم دی کاربوهایډریټس، همدغه شانتې ویټامینز به هم وي، نیوکلیک اسید هم کېدلی شي، خو دغه زیات مقدار کې به دغه څو قسم ته مواد وي چې هغه زموږ په خوراک کې موجود وي. خو په دې کې چې کوم لیپیډ چربي ده هغې دپاره خو بایل جوس راغلو، د بایل جوس په مدد سره به هغه په وړو حصو کې تقسیم شي. پروټین چې دی پروټین هم په معده کې څه نه څه هضم شوي دي، هغه په وړو حصو کې تقسیم شوي دي، ځکه چې په معده کې خاص انزایم پیدا کېږي کوم ته چې موږ پیپسینوجن انزایم ویلي وو، هغه بیا پیپسین ته بدل شي، د پیپسین په مدد سره پروټین بریک ډاون کېږي، پروټین په وړو حصو کې تقسیم شي. خو کاربوهایډریټس چې دي ویټامینز دي داسې نور مواد دي چې هغه پاتې شوي دي هغې دپاره به اوس د پنکریاس نه پنکریاټیک جوس خارجېږي. نو دا پنکریاټیک جوس چې ده هغه به په دې موږ وویل چې په دغه ځای کې جوړېږي او د دې ځای نه د پایپ په مدد سره دغې غټ پایپ ته داخل شي او د دې پایپ نه راورسېږي امپوله افیټر ته. دغه کوم چې د پنکریاس نه کوم پایپ راغلی ده او د لیور نه چې کوم پایپ راغلی ده دا چې په کوم ځای کې سره یو ځای کېږي هغې ته ویل کېږي امپوله افیټر او د دې په اخره کې یو دروازه موجوده وي، یو ګیټ موجود وي، هغې ته ویل کېږي سټینکټر اف اوډای. د دغه پنکریاټیک جوس د امپوله افیټر ته راورسېږي، د امپوله افیټر نه بیا د سټینکټر اف اوډای په مدد سره وړو کولمو ته خارج شي. نو اوس دغه پنکریاټیک جوس که موږ وګورو چې په دې کې دننه څه موجود دي، په دې کې کوم مواد موجود دي، نو په دې کې یو څو قسم ته خاص انزایم وجود لري. اول دی په هغې کې ټریپسین خاص انزایم دی چې په پنکریاټیک جوس کې موجود دي. دویم دی په دې کې لایپیز هم انزایم دی او دریم په دې کې انزایم موجود دی چې هغه دی ایمایلیز. اوس ټریپسین چې دی ټریپسین چې کله په د پنکریاټیک جوس کې دغه ځای ته خارج شي د ټریپسین په مدد سره پروټین بریک ډاون کېږي. پروټین یعنې په د خوراک کې چېرته پروټین موجود وو هغه په معده کې هم د هغې څه نه څه بریک ډاون شوی وي، په وړو حصو کې تقسیم شوي وي، خو چې کله دغه ځای ته راورسېږي د پنکریاس نه ټریپسین انزایم خارج شي چې د دې په مدد سره هغه نور هم په وړو وړو حصو کې تقسیم شي، د هغې نور هم بریک ډاون وشي چې هغه بیا په اسانۍ سره حجراتو ته داخلېدلی شي. او دویم دی په دې کې لایپیز انزایم په مدد سره د لیپیډ بریک ډاون کېږي. لیپیډ یعنې چربي کوم چې هغې د ایملسیفیکیشن موږ وویلو، یعنې کله چې دغه ځای ته چربي داخله شي، فیټس داخل شي، د بایل جوس په مدد سره د هغې ایملسیفیکیشن وشي، یعنې په وړو حصو کې تقسیم شي. خو چې د پنکریاټیک جوس نه لایپیز انزایم خارج شي د دې په مدد سره هغه نور هم مات شي، نور هم په وړو حصو کې تقسیم شي چې هغه بیا حجراتو ته سیل ته په اسانۍ سره داخلېدلی شي، یعنې جذب کېدلی شي. او دریم انزایم چې په دې پنکریاټیک جوس کې موجود دی هغه دی ایمایلیز. ایمایلیز په مدد سره کاربوهایډریټس بریک ډاون کېږي، یعنې په دې خوراک کې که چېرته کاربوهایډریټس موجود وو د پنکریاټیک جوس نه ایمایلیز انزایم خارج شي، د دې په مدد سره هغه کاربوهایډریټس هم په وړو حصو کې تقسیم شي، هغه مات شي چې بیا هغه هم سیل ته په اسانۍ سره داخلېدلی شي. او په دې پنکریاټیک جوس کې د دې انزایم نه بغیر واټر یعنې اوبه هم موجودې وي، همدغه شانتې HCO3 یعنې بایکربونیټس هم موجود وي چې د دې په مدد سره هم په دغه ځای کې تیزابیت ختم کېږي. تیزابیت چې کله ختم شي نو بیا هغه خوراک په اسانۍ سره په سمال انټسټاین کې هضم کېږي، هغې بریک ډاون کېږي. نو دا پنکریاټیک جوس چې موږ وپېژندو، همدغه شانتې بایل جوس به هم وپېژندو. بایل جوس په لیور په ینه کې جوړېږي، د ینې نه راځي بیا ګال بلیډر کې سټور کېږي، جمع کېږي، او چې کله ورته ضرورت شي د ګال بلیډر نه بیا د خاص پایپ په مدد سره وړو کولمو ته داخلېږي چې په کوم ځای کې د کوم خوراک لپاره ورته ضرورت وي هغې کې استعمال شي. همدغه شانتې پنکریاټیک جوس چې هغه په پنکریاس کې جوړېږي، په هغې کې مختلف قسم ته انزایم موجود دي چې هغه کله دغه ځای ته راورسېږي د دې په مدد سره په خوراک کې مختلف مواد چې دي هغې بریک ډاون وشي، یعنې په هغې کې که پروټین موجود وي په خوراک کې د ټریپسین انزایم په مدد سره هغه مات شي، او که لیپیډ چربي موجوده وه د بایل جوس په مدد سره هغه په وړو حصو کې تقسیم شي، او د لایپیز انزایم په مدد سره هم د لیپیډ د چربۍ بریک ډاون وشي، هغه مات شي، په وړو حصو کې تقسیم شي. او که په دې خوراک کې کاربوهایډریټس موجود وو، د کاربوهایډریټس لپاره د پنکریاس نه ایمایلیز انزایم خارج شي، د ایمایلیز انزایم په مدد سره
کاربوهایډریټ چې دي هغه هم په وړو حصو کې تقسیم شي مات شي. همدغه شانتې نور کوم مواد چې په دغه خوراک کې موجود وي داسې مختلف قسم ته انزایمز په مدد سره هغه مات شي په وړو وړو حصو کې تقسیمیږي. نو اوس کله چې په دې غذا کې د خوراک سره بایل جوس هم یو ځای شي او پنکریاټیک جوس هم یو ځای شي، یعنی د دې په مدد سره خوراک مات شي ډېر په وړو وړو حصو کې تقسیم شي. خو لیکن دغه خوراک چې د دې هضم کېدل نه مطلب دا ده چې خوراک دومره حده پورې مات شي، دومره په وړو حصو کې تقسیم شي چې هغه سیل ته یعنی حجراتو ته په اسانۍ سره داخل شي، یعنی هغه جذب شي. نو د دې لپاره چې هغه خوراک په وړو وړو حصو کې دومره حده پورې مات شي چې هغه سیل ته داخل شي، په دې غذا کې بایل جوس په مدد سره هم مات شي، د پنکریاټیک جوس په مدد سره هم مات شي. د دې نه بعد به دغه خوراک داخليږي د وړو کولمو دویمې حصې ته، کوم ته چې موږ جیجینم وایو، او دریمې حصې ته ایلیم وایو، کوم چې د نه مخکې درس کې موږ ویلي دي. او په دې جیجینم او ایلیم کې یو بل جوس پیدا کیږي، بل مواد پیدا کیږي چې هغه ته ویل کیږي انټسټاینل جوس. انټسټاینل جوس چې دا پاره کې هم دغه شانتي مختلف قسم ته انزایم موجود وي چې هغه هم د مختلف قسم ته خوراکونو بریک ډاون کې مهم کردار لري. یعنی په دې غذا کې کوم داسې خوراک پاتې شوی و چې هغه د دې په مدد سره مکمل نه مات شوی، هغه په انټسټاینل جوس کې هم دغه شانتي انزایم پیدا کی، هغه په مدد سره خوراک نور هم مات شي، په وړو حصو کې تقسیم شي او دومره حد پورې مات شي چې هغه بیا سیل ته یعنی حجراتو ته په اسانۍ سره داخليدلی شي. فرض مثال چې خوراک داسې دومره حد پورې مات شي هغه بیا د فرض مثال چې دغه سیل ده او د سیل ته بیا داخليدلی شي. کله چې خوراک سیل ته داخل شي دته بیا موږ وایو چې خوراک جذب شو. اوس خوراک څنګه جذب کیږي د نه مخکې درس کې هغه موږ ویل دي. اسمال انټسټاین چې کوم درس نه پاره کې دا موږ په تفصیل سره وویل چې کله خوراک وړو کولمو ته داخل شي هغه څنګه ماتېږي، څنګه په وړو حصو کې تقسیم شي، او کله چې هغه وړو حصو کې تقسیم شي هغه د سیل ته حجراتو ته څنګه داخليږي، هغه څنګه جذب کیږي، هغه د نه مخکې درس کې موږ په تفصیل سره ویل دي. نو اوس د دې نه بعد به موږ دا ووایو چې کله په وړو کولمو کې کوم مواد چې جذب کیږي هغه جذب شي، هغه نه بعد چې کوم غیر ضروري مواد زموږ وجود ورته ضرورت نه لري هغه به داخليږي لارج انټسټاین یعنی غټو کولمو ته. نو غټو کولمو ته چې کله خوراک داخل شي په غټو کولمو کې د خوراک سره څه وشي، په غټو کولمو کې کوم مواد جذب شي، کوم چې نه جذب کیږي هغه د وجود نه څنګه خارجيږي، د نه بعد پر روان درس کې به هغه ان شاء الله په تفصیل سره وپیژنو.